बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं तاسو ته زه په یو نوې ویډیو کې ویلکم کوم. نننۍ ویډیو چې کوم دا د دې امپورټنس ډېر زیات دی ځکه ډېر زیات نیو فریلانسر چې کوم دی هغوی ته دا مسئلې راځي. هغوی خو فرست چې کوم دی د آرډر چې کوم دی آرډر هنټینګ یا پروجیکټ هنټینګ چې موږ ته وایو د هغې لپاره ډېر زیات کوشش وکړي. بیا چې کله پروجیکټ راشي د پروجیکټ نه وروستو چې کوم دی هغه داسې څه مسټیکس کوي په پروجیکټ دوران کې یا د پروجیکټ نه وروستو چې په هغه باندې چې کوم دی هغې ته هغه پروجیکټ باندې ډېر زیات غلط اثر پرېوځي. نو پای کې د ټولو نه اهم شی چې کوم دی ډیلیوري ده. ډیلیوري څه ته وي چې کله تعالی فرض کړه تا د کلاینټ سره خبره وکړه تا د پروجیکټ میلاو شو تا د هغه کار کمپلیټ کړو نو ته اوس کار چې کوم دی هغه ته ډیلیور کوې دوی ته موږ څه وایو دوی ته ویل شي ډیلیوري. اوس ډېر زیات کسان دي چې هغه پروجیکټ واخلي او پای کې چې کوم په فایور کې یا په هر مارکیټ پلیس کې چې کوم دی تا ټایم درکړي ته به رومبې د هغې پروجیکټ ټیم مقرروې ټایم او د هغې کاسټ نو ته به د کلاینټ سره خبره وکړې چې یاره ستا دا پروجیکټ په 3 ورځو کې په 4 ورځو کې کمپلیټ کېږي د هغې نه پس به تاته زه ډیلیوري درکوم. نو ته چې کله تا هغه سره 3 ورځې کېښودې نو دا دا به ستاسو اګریمنټ وي چې 3 ورځې پس به تاته زه دا پروجیکټ کوم. نو اوس چې کله ستا 3 ورځې کمپلیټ شوي او تا پروجیکټ نه دی کړی نو دا دې ته ویل شي لیټ ډیلیوري یا چې کوم دی ډیلی ډیلیوري. دا ستا په پروفایل باندې ستا په پورټفولیو باندې ډېر زیات غټ اثر پرې باسي. نو تاسو کوشش کوئ چې کله هم رومبې پروجیکټ اخلئ نو تاسو د هغې چې کوم دی مکمل اسپیکټ ګورئ د هغې ریکوایرمنټس ګورئ د هغې چې کوم دی دا څه ورته وي د هغې چې کوم فنکشنلیټیز دي د هغې کمپلیکسټي د هغه ګورئ چې تاسو د پروجیکټ نه خبرېږئ چې یاره پروجیکټ په څه حوالې سره دی پروجیکټ څومره ټایم اخیستی شي پروجیکټ باندې څومره سکلز چې کوم دی یوټیلایزیشن کېږي. نو تاسو کوشش کوئ چې تاسو ټایم منیجمنټ چې کوم دی دا ښه راشي. خو فرض که ستاسو ټایم منیجمنټ ښه نو ستاسو پروجیکټ چې کوم دی ډیلیوري به کمه کېږي او چې کله ستاسو پروجیکټ ډیلیوري چې کوم نه هغه لیټ شوه نو ستاسو په پروفایل باندې دا ډېر زیات غټ اثر پرې باسي او ډېر نیګیټیو اثر چې کوم دی پرې باسي. نو ایز ا نیو فریلانسر تاسو به ډېر زیات پرې کې خیال کوئ چې تاسو ان ټایم ډیلیوري ان ټایم چې کوم دی د هغې کار کمپلیټ کړئ تاسو کلاینټ سره چې کوم دی خیر دی تاسو له پکار دا دی چې تاسو فرض کړه پروجیکټ په 3 ورځو کېږي تاسو خیر د هغې له ټایم راوباسئ هغه چې کوم دی په 3 ورځو کېږي تاسو له هغې نه چې کوم دی د کلاینټ نه 4 ورځې واخلئ چې یاره دا به تاسو په 4 ورځو کې کوم یو ورځ چې کوم دی ایکسټرا تا اخیستی شي ډېر ایکسټرا هم نه ځکه چې بیا تاسو چې کوم دی پروجیکټ ډېر زیات لیټ شي نو هغه هم مسله کېږي ځکه کلاینټ چې کوم دی هغه ارجنټ کار غواړي او ته ورته وایې چې یاره فرض کړه 3 ورځو کار دی ته وایې چې 9 ورځې یا 10 ورځې. نو کله چې ستاسو وخت وشي په فریلانسینګ کې او ستاسو کلاینټ چې کوم دی د هغه تاسو د هغوی ټرسټ چې کوم دی بلډ کړئ بیا کلاینټ په خپل تعالی ټایم درکړي چې تاسو څومره په ټایم زما پروجیکټ کولی شئ نو تو کا بیا هغې نه پس چې کوم دی ما ډیلیور کا. خو په سټارټ کې چې تا د کلاینټ سره کم اګریمنټ وکړو څومره ټایم دې ته راواغست څومره د هغې پرایس دې راواغست په هغې پرایس به بیا ته خپل فوکس کوې چې یاره خو اوس پای کې تاوان شوي تا کړي یا پکې ستا نه ایکسټرا ایفرټ غواړي پای کې هغه به ته کوې ځکه چې دا ستا په پروفایل ستا فیوچر لپاره چې کوم دی دا یو ډېر اهم سټیپ دی. نو په سټارټ کې تاسو کوشش وکړئ چې ستاسو ډیلیوري په ټایم باندې وشي ستاسو پروجیکټ کې کمیونیکیشن چې کوم دی د کلاینټ سره هغه ډېر په ښه انداز کې وي پروفیشنل طریقه باندې تاسو کمیونیکیشن کوئ د هغې نه پس چې کوم دی تاسو چې کوم کار کوئ هغه تاسو بلکل لړنه کوئ او مکمل سیټسفاید کار چې کوم دی تاسو وکړئ دا به ستاسو لپاره ډېر ښه وي. اکثر کسان دي چې هغوی په سټارټ کې د پروجیکټونو ځان خلاصي نو چې تاسو څومره پورې پروجیکټ کې خپل صلاحیت استعمالولی شي تاسو له پکار دی استعمال کې ځکه چې دا ستاسو یو بیس بلاک چې کوم دی جوړي ستاسو بنیادي بلاک دی د دې نه به ستاسو چې کوم دی د فریلانسینګ سفر شروع کېږي او که تاسو غواړئ چې یو بهترین فریلانسر جوړ شئ نو تاسو په سټارټ کې چې کوم دی د کلاینټ سره د خپل کمیونیکیشن سکل په ترو باندې د خپل ډیجیټل او د خپل انلاین سکل په ترو باندې هغه امپریس کړئ چې تاسو څومره کلاینټ چې کوم دی امپریس کو نو دومره به ستا فریلانس چې کوم دی مخکې فریلانسینګ ستا مخکې رواني او تا ته به نوې نوې کلاینټس چې کوم دی راځي. یقین وکړئ په دې فریلانس مارکیټ پلیسز کې چې کوم دی ستا یو باندې ټرسټ جوړ شو دا ټرسټ به ستا رواني خو ته به کوشش کوې او دا ټرسټ چې کوم دی دا ځکه په دې کې زموږ یو بل سره داسې فزیکلی میټینګ وغیره نه وي ټول ډیجیټل انلاین شی نو په دې کې د ټولو نه بهترین شی چې کوم دی هغه کمیونیکیشن سکل میټر کوي. په دې باندې موږ ځان نه خبره هم کړې وه ویډیو پې هم جوړه کړله خو تاسو کوشش کوئ چې تاسو کمیونیکیشن سکلز تاسو پروجیکټ ان ټایم ډیلیوري
تاسو د پروجیکټ چې کوم اندر څومره هم فنکشنلیټیز تاسو په ریکوایرمنټ کې تاسو نه غوښتل شوي تاسو پکې هغه مکمل طور باندې اچوئ. دې سره به ستاسو پروجیکټ او ستاسو چې کوم دی د فریلانسینګ سفر په ښه انداز کې مخکې ځي.